صاحب دا یو مرګري سوال کړو چیرې یو عالم وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دیدار کړو د معراج پشپا او کنا اصل کې دا مسئله د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په درمیان کې اختلافی را روانه ده د بعض صحابه کرام رې دادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج پشپا الله تعالی په دې سترګو باندې نه دی لیدلی او داغي دلیل د قران کریم آیات کریمه لا تدرکه الابصار دی لا تدرکه الابصار نو اغي چې کوم دی دا خبره کوي چې نه دی لیدلی خو راجح قول دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې جسمانی سترګو باندې او د زړه په سترګو باندې الله تعالی لیدلی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رأیت ربی عز وجل ما اللہ تعالی اولیدو دارنگ تبرانی کی روایت دا ابن عباس سبنا چرآہ مرتین دوزلا مرتن بقلبه ومرتن ببصره یوزلی دا زڑ پسترگو او یوزلی چکم دے پدی سترگو باندی لیدلیو نو د دې وجنه دا مسله د صحابه کرامو په منځ کې اختلافي را روانه ده خو به هر حال دې کې تطبیق دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلو کامل ادراک سره نو لیدلی بلکې یعنی په دنیا کې داسې دیدار ممکن نه دی دا دیدار به د الله تعالی په جنت کې کیږي نو په جمله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی لیدلو پدې کې څه اشکال نشتا دا د جمهور صحابه د تابعینو او د محققینو علماو مذهب دی